درنو او محترمو کتونکو نن ماته دا پوره موقع په لاس راغلی ده چې یو څو کاکړي غاړي پراګ درباري کې تاسو ته واورم پنځمان کاله ونیسه وای قربان بس خلک ویره کڅکه خدای چیغې ته خولې وځي لکه اوس ګړی چې تر رخشې لاندې شي دلته راکه مه تر ننه چا کاکړي غاړي په راګ درباري کې ویلي کې ته وایه ماته زما استاد راته ویلي چې کاکړي غاړي په راګ درباري کې ویل کېږي غلط یې درته ویلي هر چا چې درته ویلي استاد دې څوک تیاره په لاس راکړه بیا کې خلاص یې استاد مې ګلالی دی یار وبخښه یار ګلالی خو ډېر رسېدلی استاد داسې پهاړي اواز یې دی واه واه دا چې وردستان پورته کړي چې پورته کړي چې پورته کړي دا پهاړي اواز یو منټ بیا د ساعت دپاره مځکې ته راکښته کویم که په مخ اخیسته ستا هم غوږونه استاد ته سوي دي ته دا راته ووایه چې ستا استاد څوک زما استاد فیضي دی څه فیضي او فیضي هم ګزاره کوي فیضي هم ښه دی ډېر ښه هغه ورځ په یو واده په محفل کې بابولاله ما ویله نبي ګل استاد نه و راغلی ډولک والا څوک و نه ده ظالم په خوله داسې ډولک را سره ووري دا فیضي داسې ډولک ډېر په عزت یې را رخصت کړو لغه ځای بیا پر هغه لاره هم نه یاست تېر شوي له خیره او پر هغه لاره باندې نن سبا دا د ګیس پایپ لاین دغه کوي که نه د کودایي سوې ده دا لارې خیندلې ده نو ځکه موږ پر دا اوږده لاره ځو راځو د روزه ما ټرین دی ته به هم کور ته شی وړې که مې یاره مسله دا ده زه له کوره پسې راخستی یم ولې مسله دا ده زما په دا روژه کې جنګ ډېر کېږي نه پرون مې لا په کور کې په روژه مات کې جنګ وکړی اوبه نه وې بس د مرچو پکوړه مې په ستوني کې بنده سوله دلته مې په څنګ کې د 2 کالو کوچنی راته ناست و ما چې ولې خالي کولر راته پروت و چې دا سره ومې ښوروئ د زنانې پر خوا مې ورو سورولی هغې چې ډاج ورکړي نیکه بابک مخ ته راغلی د هغه په ککرۍ کې ومشتېره بس نیکه بابک پابندي را باندې ولګول زویه تر روژه مات مخکې به ته کور ته نه راځې یار د ما سره هم دغسې مسله ده یار څنګه ولا بس کور ته مې 5-6 جنګ راسه کېږي چې د باندې وځم یو 14 جنګ خو راسه کېږي یار نامي ښه ولا دا د روژې په میاشت کې مې شار ګسې په سترګو ورنه دی لیدلی یار شار دې په سترګو نه دی سترګې خو دې خرابې ډاکټر ته ورښکاره که یاره څه پسې یار سترګې مې نه دي خرابې ما په روژه کې چې سهار راوځم اول جنګ سبزۍ والا سر کوم ډېر ښه زما له خوا هم 3-4 دکان وه ابه چې د کلي پای ته رسېږم دغونه جنګونه مې کړي ابه چې اخري څوک ورځوم دلته به د ماښامه ځان سي مخ راواړم سړی مې ورور دوکانونه بند ابه زه هم بیا روان شم روزه ماته کور ته راونه رسېږم څوک یې ته ما نه پېژنې له ده ځان وکړه خیر لالا خیر دی موږ په نظر انسانان نه درځو که څه کیسه ده چې غواړې کې میږانو ایوه تا ته وایي میږی د دومره مودې سره مې جنګ نه دی کړی دا ټوله ورځ بیا جنګ راباندې تېره شوه زه مې غواړې چې نن جنګ وکړم او مړې وکړم یو منټ وروره مړې پر څه شي باندې زما وروره بس برناکې کومه سلام علیکم داسې مه کوه یاره داسې سړی نه کوي راویشه څوک دی کنې داسې مې په مځکه کې کیسه کوم لکه اشپاړی چبیخ یو منټ ته خدای کوي تر غوټه کوې دا توړی بالای ول راویشه درشه یم وروره سړی درشه یم لالا تا ویلې چې له ما زه په روزه کې ډېر جنګونه کېږي د پرون دې لا ورېنداره د اچارو په غاب ویشتلی وه راسه چې نن یې در وښیي چې جنګ وچیشته یې زویه ورسه ته ډېر هوښیار یم ما ولې ورپورې کړم ورته جنګ ورکړم خبره واوره یاره څنګه یاره ته اوس میږیو فیل سره جنګه یاره دی مه کوه یاره ته خدای دا اوس انصاف دی یاره د کوم ځای انصاف دی یاره ته ورته مه کوه یاره ته ولې دی کپېږې یاره دا خو په اصل کې یخ نه دی یاره یخ دی ولا زما هم داسې ببلینګ شروع شو ژمی یو دم نه راغلی دی یخ شو او موسم ډېر سره چینج شو که دغه الو سبا به 6 فوټه واره پرته وي
جي ما في ځینې وخت چم ځینې وخت لا 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 ما في راکړه لا تو ودرېږه ښه کلکه ما في ځینې وخت ګرځې پښې ونیسه تر هغو یې مه لیکو چې زه کور ته نه یم رسېدلی اوس راکړه دا میک میک دې تا بلا وخت ګرځې کور ته یوسه هلته به کشیان بازۍ وکړي خبره وه زه ستاسو نصیحت لپاره راغلم ښه ما دا ټولې خبرې ستاسو واورېدې ښه نو څنګه خبرې سړی د کور زنانې سپین ږیري کشنیان د کلي د کوڅو خلک نه تنګي جنګونه نه کوي د هغو نه غیر روزه ده کله ستاسو چې روزه یي ما چې ول بدماشې ته خو سم سړی یې هر بله راځه وکړي تا واورېدو ما واورېدم ما څه درته وویل تا دا راته وویل چې روزې ډېره ښه میاشته ده د برکت میاشته د عباداتو میاشته ده سړی باید چې زغم وکړي برداشت وکړي نفلونه وکړي غیبت نه کوي ته څه وایې زما غم دغه رنګه ده څنګه زما دغه رنګه ته څه وایې ووایه ما څه وویل چې ده درته وویل زما غم هغه رنګه ده زه څه راته وویل ده راته دا چاړه خبرې کوي دا دوی ووایه څه وایې ده ویلې چې په روژه کې باید سړی زغم وکړي برداشت وکړي صبر بل څوک نه زیروي د نورو خلکو هم دغه روژه ده لکه زموږ چې ده نو د دې بعده به دغه ترکوش د کور زنانه ورسله هغه به نه زیروي د هغو هم روزه ده زما له مخه دا خیال و چې د دوی نه ده روژه ښه زنانې نه نشته ویل بالکل